سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند و سر حال باشین. بازم خوش آمدید به یکی از برنامه ما و یکی از ولاگ‌های دیگه ما. البته باش براتون بگیم که گل چرا دستم است، این بار شما یک سرپرایز باشد. دیگه آمدیم اینجا برنامه ویژه‌ای داریم. البته در برنامه تنها هم نیستم، بر پیش ما یک شخصیت بسیار بزرگ البته آیا حبیبی است. بفرمایید آیا. سلامونه جون. سلام علیکم. سلام جان خوش. السلام علیکم په ګولیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ براته اوسئ. په دې هیله چې ورځ مو تر دې دمه په خیر را رسولې اوسئ. لکه چې ګلان دې ما ته راوړي، ما خو هم ګلان راوړي ده. دا ګلان به پاتې شي چې موږ چاله به ورکړو. په ګولیدونکو تاسو پوهېږئ موږ نن چېرته یو او زه د څه لپاره نن دلته راغلی یم چې دا پېښور کې یو او زه خاصا د چا لپاره راغلی یم، نن د هغوی په چینل کې یم د غزل نظري لپاره چې نن یې د زوکړې او د کلیزې ورځ ده، ورته مبارکي هم وایم او تا هم ګلان هغې ته راوړې ده. زه خو خاصا د افغانستان نه راغلم د غزل جانې کلیزې ته. اوس غزل جان خپل هم راوړل چې غزل جان خپل او غزل ته په تمه یو چې راشي او سلام جوړ بخیر خیر دا د افغانستان نظر اغلم ستا کلیزې لپاره خوشحاله اوسئ. زر کلنه شي که خوشحاله ژوند خوشحاله اوسئ. ته راشه دلته نو تاسو داسې ښایسته مرګي ولې او داسې ښایسته ګلانو سره او داسې ښایسته ګلان هم نن را سره دي په مطلب د خوشحالۍ ورځ ده او تاسو هم چې زما تر څنګ یې واقعا خوشحالي مې دوچنده شوله. تاسو د کوم ځای نه پیدا شوئ؟ زه خو ستا د کلیزې لپاره راغلم. ورځ مې شمارله، ساعت او ورځ مې شمارله، ګنټه مې شمارله چې زه به راشم ستا کلیزې لپاره او ستا کلیزه درته ځانګړې. ښه نو یعنې ته دومره خوشحاله وې چې یو کال نور هم زما د عمر نه کمه شوه؟ نه خدای دې نه کړي، یعنې دا د عمر د کمېدو نه ده، ځکه دا هغه ورځ ده، هغه ګنټه ده چې ته دې نړۍ ته راغلی او رڼا دې نړۍ ته راغلی. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. زه به سلام کتونکو ته هم ووایم ولې چې هغوی سره مې هم سلام و کلام نه ده شوی. سلامونه خوږو کتونکو، امید ساتم چې ښه به وئ. نو نن آیلین جانه او حیا جانه نه پوهېږم چې څه ګلانې کرلې دي، نو واقعا چې مننه کوم د نه دواړو نه چې نن را سره تر څنګ دي په داسې خاص ورځ کې. نو تاسو نه هم مننه کوم چې مونږ سره یې چینل سره یې او ګورو چې مخکې دوی څه پلانونه لري او داسې څه پلانونه یې نیولي دي هغه به د راشي لیدونکو لپاره. او ته نن قربانه نه یې، ته نن میلمنه یې، مایک ماته وسپاره. اها نن دا میلمنه ده داسې ملګرو دوستانو نه مو ساته راځئ چې ځو کوم خواته لاړو. خوږو لیدونکو تاسو راځئ چې ژر د مو دې لپاره برنامه لرو. ها غزال جانې ته د نن د کلیزې لپاره دې ډېره خوشحاله یې که زما د راتګ لپاره؟ ولا کلیزه خو هر کال لمانځم، خو داسې کلیزه چې حیا جانه زما تر څنګه ده او آیلین جانه غزل نظري باندې نن اوشیندې ګلونه مبارک ګلې سالګرۍ مبارک. غزل نظري باندې نن اوشیندې ګلونه مبارک ګلې سالګرۍ. خوږو لیدونکو نن یوازې دوه ګلان مونږ سره نه دي، دوه دانې ګل نه ده، البته ګیفټونه دي او تحفې دي او ګلان دي که نه آیلین؟ همداسې ده حیا جانې، اوس ډېرې ګیفټونه غزل جان ته نن به وګورو که نه چې څه ګیفټونه تا ته راغلي دي، څه تحفې راغلي دي، نو ګورو به چې څومره خوشحاله به تا کومه ماشومه چې راغلې وي دې نړۍ ته نن هغه ورځ عمر داسې عمر کبیر رسم موږ راغلو چې د کلیزې په ورځ ځان وژنه وکړه. نه ولې ځان وژنه؟
غزل نظری باندې نن اوشیندې ګلونه مبارک ولې سالګرۍ مبارک غزل نظری باندې نن اوشیندې ګلونه مبارک ولې سالګرۍ مبارک نیولې او البته ټول خو ورته غزل وایي ما همیشه ورته غزله کې ویل خواږه لیدونکو تاسو پوهېږئ څومره وخت مې انتظار وکړو چې د غزل سره مې وګورم پوره 7 کاله نو نن هغه ورځ ده چې ما غزال سره ولیده او هغه د خوشحالۍ ورځ ده چې غزال غوندې ښایستونه دې نړۍ ته راغلي او دوستانو کیک ته انتظار وکړئ خاصه دی چې د کیک ځای تش دی مګر هم کیک ته انتظار وکړئ ګوره کیک ډېر ښایسته دی کتونکو واقعا چې زما هیڅ باور هم نه راځي چې ماشاءالله دومره هر څه دوی تیاره کړې ده خیر تیاره کړه خو دوی نه ده مطلب چا چې تیاره کړې ده هغه نړۍ مننه مطلب هغه تکلیف چې چا وستی که نه ډیکوریشن یې جوړ کړی هر څه یې جوړ کړي واقعا چې زبردست یې جوړ کړي و بل دا دې سره سره حیا جان نه ایلین جان نه ټول زموږ فیملی کمرې تر شا ناست دي سلامونه ورته وړاندې کوم نو ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ دلته هم ما ګوري او د کمرې تر مخه چې تاسو ما ګورئ نو کورنۍ نه مننه کوم او نور دوستان چې ناست دي ټولو نه مننه کوم دا چې خاص او داسې یو خاص ورځ یې راته نور هم خاصه کړله ډېره مننه چې مطلب هر څه ووایم بیا هم کمه ده یعنې داسې الفاظ را سره نشته چې زه بیان کړم واقعا چې ډېره زیاته خوشحاله یم ته دې موږ ته ژوندي اوسې او دغه ورځې دې تل راشي آمین خوشحاله اوسئ ډېره مننه حیا جانې چې تاسو یې امروز در البته بگیم که یک روز خاص است به خاطر غزال جان خان چون یک روز خیلی خوبی بر غزال جان است امید میکنم که 1000 سالش و 1000 ساله هم بیشتر تشکر ایلین جان زنده و سلامت باشی دوستای عزیز ایلین جان خوب است یک چیزی را که متوجه میشه دری پشتو صحبت میکنه بعضی اوقات اگه من پشتو صحبت کنم دری میمانه اگه دری صحبت کنم پشتو از پیش میمانه خوب است که مثلا حیا جان پشتو زبان و آیلین جان دری زبان و خودم هم در دویش هستم و ای که بعضی اوقات من دری صحبت کنم و بعضی اوقات پشتو صحبت کنم نگه برنامه هم خوشایند میآید و بیننده ها هم جالب میآید که مثلا بر دو زبان رسمی افغانستان صحبت کنیم خوب تشکر خاص میکنم از شما عزیزان دل که تاییدم با ما بودین و تشکر خاص میکنم از فامیل محترم خود که همه چیز قدر به خوبی برام تیار کردن و خوش هستم دیگه سلامت باشی البته منتظر توفای دیگه تا هم باش این خو هنوز چیزی نیست و ترتیبای برنامه هنوز دیگه هم تیاریش البته مانده تا دقیق آخر برنامه با ما همراه باشید دوستان است بله دوستان به خاطر که هوا هم بسیار گرم است گرچه در دو طرف ایسی روشن است پکر است مگم بازم بدبختانه متاسفانه که هوای پشاور بسیار زیاد گرم است دیگه بسیار مشکل است چون لباسای ما هم گند افغانی دیگه من خواستم که در هر سالگیری مثلا لباسای متفاوت میپوشیدم امروز خواستم که لباس افغانی داشته باشم خیلی ماشاءالله نمودت میته تشکر زنده باشی د نظر د نشي راته غزل جانې او خواږه لیدونکو تاسو زموږ چینل سبسکرایب او د نور ملګرو سره شریک کړئ تاسو زموږ سره د خپرونې تر پایه شئ غزل نظری چی خوشحالیگی غزل نظری چی خوشحالیگی غزل نظری چی خوشحالیگی غزل نظری چی خوشحالیگی عمر ډیر شور ته دا دعا کوم مبارک خپل سالګرۍ مبارک غزل نظری باندې نن اوشیندې ګلونه مبارک خپل سالګرۍ مبارک خواږه لیدونکو کیک هم راوړه چې کیک کلر چې ده بیخي د غزل جانې د کالیو کلر کې ده نو تاسو نه هم ډېره مننه غزل جانې څنګه ده ښایسته ده ډېر زیات نو نه پوهېږم چې نن یعنی اول ځل دی چې دغه کلیزه کې ما داسې یو متفاوته رنګ واغوستله مطلب بانجاني رنګ
کېدای شي دغه رنګ د ډېرو خلکو خوښ نه شي مګر ما غوښتله چې دغه کلیزه کې د بانجاني رنګ واغوندم نو نه پوهېږم چې ولې ما دا رنګ انتخاب کړله ما غوښتله چې بالکل هر څه متفاوته وي نو ما غوښتله چې دغه یو رنګ انتخاب کړم خو دې سره سره زما د کور جناب هغې هم نظر راکړو چې داسې یو رنګ انتخاب ښه واغونده نو ستاسو نظر راکړئ چې څنګه ښکاري زه نه پوهېږم من باید گفتم ماشاءالله خودت لباس هم هر وقت بگم کیک دم ماشاءالله معروف جدی بیخی خاص ښکاري میگه جوره نداره دیگه تو خودم جوره نداری لیدونکو د غزل جانې نه پوښتنې هم لرو چې ایلین هم ورنه پوښتنې لري زه هم پوښتنې لرم لیدونکي هم پوښتنې لري خو د لیدونکو پوښتنې د بلې خپرونې لپاره به پرېږدو اوس راځو به خپلې پوښتنو لپاره الله دې خیر کړي حیا جانې ټول عمر ما خلکو نه پوښتنې کړي خو نن حیا پیدا شو چې ما نه پوښتنې کوي نو ګورو چې دا پوښتنې کول څومره سخت دي ولې چې ټول وایي چې دا چې هر څوک ګوري پوښتنې کوي نو ګورو چې نن حیا ما نه څه پوښتنې زه راغلی یم نو د دې نه بعد زه به خپرونو په تاسو سره واوسم او یو خپرونه به تا ته ځانګړې شي چې تا نه پوښتنې کوي انشاءالله لومړۍ پوښتنه به زه وکړم خو بېرته زه خپله ځواب وم پوښتنه به دی چې دا څومه کلیزه ده خو تاسو پوهېږئ د نجونو کال نه ډېرېږي دا 13 کلنۍ نه 13 کلنۍ کلیزه یې ده زه بیخي 12 کلنه یم الله ماشومه جان را به شو پوښتنې ته غزل جانې تر اوسه د چې کلیزې لمانځلې دي درته لمانځل شوې ده څه خاص درته هغه خاص څه و چې ستا تر اوسه پورې په یاد او هېڅکله درنه نه هېرېږي ما ته چې خاص و مطلب ټول خاص ول ځانګړي ول خو هغه ټیم چې نه هېرېدونکی هغه ټیم ول چې مطلب هلته زما پلارجان وبخي چې زما پلارجان زما کلیزه کې به وه هغه ما لپاره مطلب ډېر ښه و خو بدبختانه متاسفانه چې اوس یې تر څنګ د چا چې میندې شته میندې پلرونه خدمت وکړي موږ غوندې حتما بیا یې ارمان کوئ ایلن جان بفرمایید مثلا جان در آخر وقت که طبعی سر برسیدیم خاطره جالب از این خدا خاطره جالب قضیات است که پرسان نکو و من که شب میخورم صبح یادم میره دیگه بقدر چیز دافزیم نمیمانم یادم میره خب باز فکر کنم یادم میاد یک خاطره جالب بسیار از امشب که اینجا میخواستیم بیاییم و شما با دوستا قسم میکنم بخاطر که دنن رازی تازه په تازه بخی کاغذ پیچ انوري چې دا ورنه هېر شوي دي بالکل کاپی رایټ هم نه خوریم چې دا ټول ګناه د ایلین جان وه نو غواړم چې درې کې مطلب دغه جواب ورکړم څه ګلان یې کرلي ګلان کرلي نه دي دې ما ته چلو خود خو ما پکې ګلان وکرل سره و شنه و سپینه دوستای عزیز همو محفل داشتیم خب یک ماتیکه داشتم که ایلین جان گفت که سرش ایلفی بزن این همی ماتیکه ماکم میشه دیگه ما نمونه یاد گرفتم امروز در موتر که می آمدیم موتر روان بود این همی زیاد به تکلیف کرده بود خوب بود دینه سای کنه خونم افتاده دیگه اون نمونه من بله میخواستم بله که من میخواستم همو سرش اینجا بزنم محکم کنم میگه خب او را یک لستم از بوتل باز اینو گرفت خودش آمد این بین قسمت ببینید دوستای عزیز دیگه یا مرا چی میگه تعجب کرد یعنی بخاطر دیگه اینو دور کنم اینم قدر ابروی میره دیگه نه دا خو یو خطر نم تیر شوی که دا دی په سترګو راتله بیا خو ما لپاره ډېره جالبه وه ولې چې ما خپله ډېره زیاته وخندل نو کورنۍ مې راته ویلي نو تا باندې سخته وه چې موټر روانه وه او ته داسې کار ته وکړه خو ما له صبر نه کېدم چې دا زر زر خلاص شي بس دلته کلک شي ما گفتم دیگه خودم باید دیگه این بخورم بسیار جالب بود نمیفهمم دوستای جالب بود یعنی دیگه ما جالبیش دینی بود اگه نمیره ما پاس کنم ابرویم میره البته بیخی خودم جالب شد من اینجا زدم دیگه تو زدی از خراب من ابرو را زدم خراب همیشه دې د نورو نه پوښتنې کړي دي که نه که چیرې الله دې نه کړي
کچېرې زه خپرونه چمتو کوم او د لیدونکو پوښتنې هم واخلم، اماده یې چې هر یو پوښتنه باید ځواب. ها مطلب ضروري ده که دروغ هم پکې ویلی شم که نه ټول باید حقیقت وي. هم حقیقت وي، هم پکې گیم لوبو، هم باید پوښتنې ځواب کړي. خیر لږ لږ دروغ درته وایم، لږ لږ دروغ ووایم. دروغ کې به ته راسره همکاري وکړې چې ولې چې زه یو داسې عادت لرم ډېر کم دروغ وایم. مثلا هغه هم د یو چا په خوشحالۍ په خاطر، خو چې بیا حقیقت خبره وي د هغه تریخه مې باید وکړي رښتیا خبره. او زه چې کوشش وکړم دروغ ووایم هېڅ ته رښتیا رانه ویل کېږي. خو داسې مطلب د یو انسان مطلب چې یو خفګان خبره وي، مثلا ته اوس جاړې ایلین نه خفه شوی، نو زه راځم تا ته وایم چې ایلین خو ما ته ویلي چې زه حیا نه بښنه غواړم، مطلب ستا زړه خوشحالېږي، خو دا یو دروغ راځي، مطلب ایلین تا نه بښنه نه وي غوښتې خو ستا د خوشحالۍ په خاطر تا پکار. دا خو نو هغه دروغ فکر نه کوم چې اسلام ټینګونه ولري. نه لري که نه، زه خو داسې ګناه مطلب دروغ وایم که نه چې هغه د ثواب وي. هم ثواب هم اخوا ته زمونږ دوستان کورنۍ ولاړ دي، ما ته داسې کوي چې مطلب نه پوهېږم زه دروغ مې ویلي ته ما ته ووایه. ښه غواړي چې ما تاثیر لاندې یوسي، خو زه همیشه د تاثیر د پاسه لاندې. ایلین جانې مهرباني نو ته څه دا پوښتنه بس خاصه نه پوښتنه اوس بیا مې ذهن ته نه راځي چون ډېره خوشحاله یم چې غلطه توفیق دا وږي شوې وږي شوې نه والله نه یم وږي شوې خو راځه میز په سر یې نشته، کامرامین صاحب وښایه. نو دغه میز چې تیار شوی دغه ټول مطلب دوستان دغلته موجود دي، شته دي، خو لاندې منزل کې ناست، نو نه غواړي چې صحنه کې راشي یا کمرې تر مخه راشي. نو ټول فیملی ده، نو تاسو ته معلومه ده چې وایي د کور یو لیونی نه چې ټول لیوني، بس د کور ټول فیملی کې یوازې زه یم چې مطلب سوشل میډیا کې یم. هغه مطلب غټه اوس چې غټه شوې یم نه یم راغلې، که دومره وای بیا میډیا ته راغلی وای نو مستقیم زما ځای به قبر وه. نو خو خوشبختانه چې مطلب تاسو حیا جانه معلومه ده، نه پوهېږم چې زما څو کاله وشو چې میډیا کې یم، نو په دې خاطر زه وړه وم که نه. ووایه که زه اوس ووایم دوستان به ووایي چې غزال ولې دا خبره کوي. تقریبا نیمایي عمر مو میډیا کې تېر شو، ډېر کم عمر کې وایي چې تاسو میډیا کې راغلی، خو زه تا نه مشره یم. خیر فرق نه کوي که ته ما نه مشره یې که کشره یې، ځکه ما ته څارلی. ښه مطلب هغه وختونه تا څارلم. تقریبا د 10 کالو نه ډېر کېږي چې غزال جانې میډیا ته راغلې ده، خبریالۍ کول قدم کېښوسته، خو ځینې محدودیتونو سره سره بېرته اوس راغلو یوټیوب چینل ته. او هغه نه ښه ده چې څوک معاش کې کار وکړي، هغه نه ښه ده چې خپل یو بالکل چې د غزال جانې کلیزه تاسو کولی شئ په دغه خپرونې په کمنټونو کې هم سوالونه پرېږدئ او همدارنګه پوښتنې پرېږدئ، نورو کمنټونو کې هم پوښتنې پرېږدئ. موږ ستاسو کمنټونه څارو، ستاسو پوښتنې اخلو او یو ځانګړې خپرونه کې ځوابوو که څنګه. انشاءالله که چېرته ژوند وفا وکړله، داسې نه چې مطلب نن شپه زما کلیزه او نن شپه تاسو نه رحلت وکړم. مطلب ژوند دی نو چې اسرائیل صاحب راشي د خدای له خوا امر راشي بیا هغه نه ګوري. مطلب ما زیاتر داسې خلک لیدلي چې د کلیزې په ورځ بس دې دنیا نه یې رحلت کړی. نورې زغم نه لرم. زه خوشحاله یم غزال څنګه پاده دل شوی دی. خیر نن یې اصف حالا از این یعنی گفتیزی میکردن از یک سری زدن من افسوس که سالگرد که سمی جای مقام استاد است. خب دوستان میریم طرف دوفا کی گنوز هم باش سیس چطور؟ بالکل نو روز اختیار داری من خو اول مې وویل چې دا میلمنه ده که نه ته څه فکر کوې څه تحفې به درته راغلي وي؟ خو مطلب چاکلیټ به وي زما ډېر زیات خوښېږي. مطلب هغلته راته ښکاري داسې یو غټ زړه یې خو دی د هغه زړه په منځ کې چې څه دي نه پوهېږم هغه تور دی یا سپین دی هغه نه خبر نه یم. نو تک سور زړه دی لرې نه سور ښکاري د ده په منځ کې چې مطلب ځینې خلک هم داسې وي که نه زړه یې مطلب سور وي خو د هغې تر منځ ځینې تور وي ځینې شین وي ځینې زرغون وي چې د ده د زړه په منځ کې څه دي دا ته یې الله خبر دی نه پوهېږم. خو مطلب یو خوا ته چې ښکاري بالو
بالو د پکې بل نو بیا به خوشي صحیح ده طرف یو نه بدا ګوره ما خو ګلان نو کوته پوسټر ته دې خواته شي چې وینه ګوري ته دې خواته شي چې وینه ګوري ها نو هغه قلب یا هغه کوم دغه چې غزل جانې نوم واخیسته پکې شین سور د دې علاوه همداسې څه شته دی چې هم ترخه ده او هم خوږه ده هم به دې وژړوي هم به دې وخندوي خو ونه ژاړي سمه ده هسې نه وډار شي وژاړي کوچنی ده کېدای شي معلوم شوی وي دلته خو بیا خپرونه کې مثلا نه دي جوړېدلي نه حسینه چې هماغه د قلب سرپوښ لرې کي که نه او هغه یو ډارونکي څه درته راشي نو ته ته معلوم دی دومره ورکوټې زړه نه لرم نه به یېرېږي خوشحاليږي غزل نظري چې خوشحاليږي غزل نظري چې خوشحاليږي غزل نظري چې خوشحاليږي عمر ډیر شور ته دا دعا کوم مبارک ولې سالګرې نو مطلب زه دې وویلې چې مطلب داسې پکې وي چې ته به وډاره شي نو کومار دې پکې ځای په ځای کړی نه ګیم خو به راسره نه لوبوئ زه خلاص کوم که تاسو نو تاسو خلاص کړئ بسم الله ما خو ویلې ګوره وایي بچې وایي سم د پیر بابا مسیانې باشه خبر غزال جان واسه الى ما میگیرم خلانی سان میگیرم چی اینه که وګورئ دوستانو چې دې کې CCD خو دا به درته وچه اول باید دا میگیرم غزال جان میگیرم خودت دانه دانه چی واو حالا یک دفعه بیچاره از پیشم پاره نشه چون ماتم بسته کرده فکر نمیکنیم باز نمیشه بسم الله خوبی دیگه نامه است ببینیم دوستای عزیز در یکی چی نوشته شده ما میخوایم ایره بخوانم خودم بخوانم باید یا هیجان برم بخوانم نه خود بخوان بهتر است کسی که تو فایبر جور کرده دیگه مو از طرف خود بخوان بهتر است درست است دوستای عزیز گرچه یکما که چی میگم احساساتی است بازم من کوشش میکنم بخوانم به شما دوستای عزیز که در این نامه چی نوشته شده و خیلی منتظر هستم بخوانم خانوس یعنی باید زخبلت دا ولما زما خبرې هم ډېرې زیاتې شوې خو دا نامه چې مطلب ما ته راغلی د چا لپاره راغلی هغه کس هم مطلب ما لپاره ډېر زیات مهم کس دی نو مطلب داسې یو څیز یې لیکلی چې زه خپله نه غواړم پاړوی کړم خو زه د جناب نه خواهش کوم چې راشي په دری کې ده بلکې دا راته ولولي بیا یې امیر از پیش تو خواهش میکنم اگه دوست داشتی بیایی دوست داریم بیایی سلام و احترام پیش از همه سالگیری تبریک میگم گلم 1000 ساله شوی و خوشی های دنیا نصیبت باشه انشالله که بار بار در زندگی روز تکرار شود و نه 1000 ساله نشوی هیچ کس 1000 سال عمر نمیکنه تو که چی بگم جوان بمانی همیشه نمک تو خوش و حرم سبز باشی و تشکری میکنم از خواهر عزیزم ما میخوایم که نمی چیزی که در این ورق نوشته است و دایی است یا باید ما خوش داشتم که خودت بخوانی ولی تو خوش داری که ما بخوانم و امروز خاصترین روز زندگیت است گفت در زمین نمیندازم همیشه انداختیم یا ننداختیم ما چیم دیگه اوش یادم نیست نه انداختی قدر فوق العاده جمع میکنه گپای خوب که میزنه دختر خوب نیست شکری آنی ماینویه خیر اینجا میمانم ششتن دیگه دی وقت خوب نیست که تو قدر دیگه جنگ بندازیم دیگه خیر است اگه وقت داریم وقت میتیم به خاطر تو کی وقت نداره خیلی جان قندم من نامه رو باید شروع میکنم خداوند کنه که از احساسات من حرم شوی خب
در این روز زیبا که بهار وجودت به دنیا لبخند زد، در این روز زیبا که بهار وجودت به دنیا لبخند زد، صمیمانه ترین تبریکاتم را تقدیم تو می کنم. آرزو دارم هر قدم که در زندگی بر می داری تو را به سوی خوشبختی، موفقیت و آرامش نزدیکتر سازد. خداوند قلبت را همیشه سرشار از شادی، لبانت را مزین به لبخند و روزگارت را پر از برکت و زیبایی نگه دارد. خواهر گلم، تولدت تنها یک تاریخ نیست، یادآوری حضور ارزشمند و زیبایی تو در این دنیا است. سالگیرت مبارک. امیدوارم سال جدید زندگیت پر از اتفاقهای خوش، موفقیت‌های بزرگ و لحظه هایی باشد که همیشه در خاطرت بود درخشد. میبخشی زبانم رد شد، خیلی وقت شده که دیگه گفتی اگه تا آمدن دیگه نخواندیم. تولدت مبارک غزال جان. باز هم امیدوارم همیشه سلامت موفقیت بیشتر تخواهانم. ډیره ډیره د کلیزه مبارک شه. ډیره ډیره مننه. تشکر بسیار زیاد. مبارک شه مبارک سالگیری مبارک مبارک شه مبارک سالگیری مبارک. یکم پیش بگو غزال جان. خیره دیگه دوستای من چند خب خیره دوست من تمام است. انشالله که خوشش کردم. تشکر از دوستی زیبایتان. خب داشتم ببین که دیگه چیست چاکلیت شما بخوری او ده هم گلاس زمانم چاکلیت دیگه و سیزونه دیگه زیاد تمانه مادر جان خندش بفرمایید مادر جان. Dejando acá esta dale leípo, مستری کی پټی چې سدالې خب اول قدم کې مننه کوم خپل مرجان نه چې مطلب دومره هر څه د خدای له برکت او زما د مرجان له برکت ده. ګرچې ځینې وخت غوسې هم ډېرې زیاتې کوم، مطلب زړه کې بیا څه نه وي. سترګې پټې کړم، ښه ده تاسو واخلئ خو موږ ته یو غاړه خو ورکړم. دا چې مرجانت څه تحفه اخیستې ده او هغه یې پټ کړې د څادر لاندې، نو ته ووایه څه تحفه به یې درته اخیستې وي؟ بلا خو بس مرجانه ده نه هغه ټیکری لرې شي چې به د سترګو بیا سمه ده. مرجان هم تاسو پوه کړئ چې داسې پټې نیولې ده، کیدای شي کیدای شي مطلب جامې لیدونکو از بالاتر تاسو لباس به بالاتر باور کوئ جامې به وي پایدار به وي؟ بالاتر نه بالا بالا بالو باشه که من زیاد دوست دارم. بالو نمی‌کنه. بالو خو چه کسان را وړې ده نو بالاتر اخري چاکلیت چیزا دیره که به سترګې نه خلاصوي سمه ده. تاکو مادر جان لباس نو ته به لاس ږدې بیا به وایې چې څه شی ده سمه ده. خلاصم سترګې بخملي ده کېدای شي دا د افغاني سیټ مې نه دی اچولی، مطلب دا غولی او ماټیکه مې اچولی د غاړې باندې کېدای شي هغه نه نو اوس به خلاصې کړو او په هماغه ګفټ اچ پایته واس هغه څه چې د ټولو مېرمنو خوښېږي او د غزل جان خاصان خوښېږي، خو ځینې کسان دي چې نه یې خوښېږي لکه ستا یعنې زما خو هېڅ باور نه راځي چې دومره ښایسته ګیفټ او بیا ما لپاره د کریم په ورځ تبریک باشه غزال جان. ها نه دوستانو څه
وایم نه پوهېږم حیا دا له کوم خوا نه زه د مور له خوا نه بس د مور مننه پښتون کې خو دغسې مزې وي د بلکل دا به ټول خوږو لیدونکو ډېری وخت ځینې کسان وایي که نه چې مزې دې وکړې د مور او پلار پښتون کې دغسې مزې کېږي اوس هم غزال جانې د مور پښتون کې زه د ده ګفټ په بدل کې غواړم چې مورجانه غېږ کې ونیسم او څه ورته وایي کله کله خیر زما مطلب لږه غوسې کوم هغه غوسې نه دي مطلب کئی اتنونا پکیننو کئی اتنونا غزال نظری سالگرہ ډیر خوند کوي نا مبارک کلی سالگرہ دی مبارک غزال نظری باندې نن وشیندې ګلونا مبارک وخت کلی سالگرہ مبارک چې انسان هر چېرته رسېږي د خدای له برکته وي او بیا دوام د مور او پلار له برکته وي الله دې زما پلارجان عمر خیر هغه مطلب موږ لپاره هر څه کړي هر رقم تکلیف زحمت سختي په ځان تېرې کړي خو مطلب میندې یا مورګانې چې وي پلارانو نه ډېر زیات تکلیف او دردونه ګوري مطلب په بچو چې تعلیم کوي یا خپل بچي چېرته رسي دا د خدای له برکته بس د مور له برکته وي نو زه چې نن غزال نظري یم د خدای له برکته او بیا دوم خپل د مورجانې له برکته یا دوی د برکته زه غزال نظري یم نو زما چې څومره هم کامیابي ګورئ چې تر دې ځای رسېدلې یم نو د دې تر شا مطلب داسې یو مبارزه مور وه نو زه ویاړم چې داسې مور لرم الله دې هر چاته که هغه هر څوک داسې مور دې ورته والله په نصیب کړي نو زما مور سره الله دې ټولو ته د ټولو میندو ته لوی اوږد ژوند مور جانې مور خو مې وطن کې ده او زه کولی شم ستا لاس ښکل کړم مور خوشحاله اوسئ او څنګه چې زما مور د همداسې د حیا جان او ولې حیا شوې احساساتي شوه نو دوستانو دا خبرې څنګه اوس به راوشو کیک به کټ کو خب دوستاینا صحنه رسید که البته غزال جان شرکت کنه دیگه ما غزال جان تنها میگذاریم و بیا هم درته ډېر مبارک وي خوشحاله ژوند ولرئ خوږو لیدونکو برنامه لا پاتې ده ما خبرې پاتې دي که نه صبر نو تا پرېږدمه دلته زه ځمه سیده ما تاسو سره هغوی ته خبرې نه وکړم هو ولې چې دومره ډېرې خبرې مو خو نه مېلمانه وو مېلمانه نه احترامانه وي دومره ډېرې خبرې او نه خوږو لیدونکو هم د ډوډۍ وخت پاتې ده هر څه د امزونو خاندې خوشحالي گئی امزونو خاندې خوشحالي گئی امزونو خاندې خوشحالي گئی امزونو خاندې خوشحالي گئی په ژوند کې داسې ورځې کله کله وینا مبارک ټولې سالګرې دې مبارک غزال نظری باندې نن وشیندې ګلونه مبارک ټولې سالګرې مبارک ټولې سالګرې مبارک یا مبارک شه مبارک سالګرې مبارک مبارک شه مبارک سالګرې مبارک پکینن او کئی اتنونا پکینن او کئی اتنونا پکینن او کئی اتنونا پکینن او کئی اتنونا غزال نظری سالگرہ ډیر خوند کوي نا مبارک کلی سالگرہ دی مبارک
غزل نظری باندې نن وشیندل ګلونه مبارک وخپلې سالګرۍ مبارک ښکلې سالګرۍ مبارک یا مبارک شه مبارک سالګرۍ مبارک مبارک شه مبارک سالګرۍ مبارک ستړي مشي خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ وخت راغلی ده وږي شوي که نه اولا نن خوشحاله یم چې اکثر خوشحاله یم خاص ډوډۍ لپاره او د ناسو څه خوشحاله یم مثال باندې سره ټول ډوډۍ ماته پاتې مسوکه نه زه څه نه پرېږدم هغه خپله راته آوازونه کوي چې ومې خو خیر دی نن مې او د کتلو لپاره ده نو خوږو لیدونکو د ډوډۍ وخت راورسېده تاسو ټول مراسم ولیده د غزل جانې د کلیزې چې هر مراسم یې ډېر په خاص توګه ورته یو محفل نیول شوی و او جان نو تاسو هم ورته مبارکي ورکوئ او خپل تبریک باش به باش خراب شد شکر از طرف دوستان شما هم تبریک بر غزل ناز بدین امید که همونطور روزای خوش زندگیش همیشه باشه تشکر زنده باشین گپ میزنین یا هم غذا میخورین و می چی میگه بسم الله غذا میخوریم خود دیر زیر ورخطایی نکن میمان است ما مهمانی خلاص شد دیگه بس از گشنه شدیم شما هم حتما گشنه شدین به خاطر که در برنامه پیش بردن کار آسان نیست کار بسیار مشکل است و زیاد که بزنیم خدا نخواسته با دوستا خسته کن نشه دمی خیر ما تو هر جا میگیم بگین ایلین جان تو هم برابر باش هر چقدر دوست داری بگو من خاشق میگیم دیگه دوستای عزیز تشکر خاص میکنم از حیا جان و از آیلین جان و از کامرامین عزیز ما مننه تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې کوم وخت نه موږ سره تکلیف زحمت وباسطله او د دې ترڅنګ خپل کورنۍ نه خپل دوستانو ملګرو نه مطلب ټولو نه مننه داسې مه ګورئ غوسه غوسه دا هم مننه چې نن ورځ دې موږ سره ډېر ښایسته وګرځېده او نو بس خیر ما نه مننه مه کوئ ما خیر دی هسې غلطي کوي مننه وکړه دوستانو په خاطر یې مننه ګنې زه مننه نه کوم ځواب ولري زه هیله کوم دوستان نان شروع کنیم بفرمایید غزل جان نان شروع کنیم بفرمایید یو څه چې دا چمچ دومره ډېر غټ دی دا وګوره کوم لیدونکو خپرونه هم غږونه کوي چې باید پای ته ورسوو ځکه د خپرونې وخت بیخي پای ته په رسېدو ده او زه موږ شوې یم کېدای شي تاسو هم د دې نه بعد ووایئ چې باید پای وکړو نو داسې پای ورکړئ خپرونې ته زه وږې شوې یم زه به ډوډۍ وخورم خب دوستان از این بود برنامه امروزی تا برنامه دیگر خدایا نگهدار همه شما هر جایی که هستین جور آرام و سربلند و سرفراز باشین امید که این برنامه